تیر کال د افغانانو 800 جسدونه دا چې له کومه ځای راوړل شوي دي جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان وایي تیر کال له بهرنیو هیوادونو د 800 افغان کډوال جسدونه وطن ته انتقال شوي دي. د طالبان د حکومت د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د بهرنیو هیوادونو څخه وطن ته نږدې 1 میلیون افغانانو د ستنېدلو ترڅنګ د 800 افغان کډوالو جسدونه چې په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی وو هم افغانستان ته انتقال شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد ارسل خروټي د چهارشنبې پر ورځ اګست 9 زمري 13 کابل کې د طالبان د حکومت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو د پروګرام په اړه کې یو خبري کانفرنس ته وویل د اړوند څانګو لخوا د 800 هیوادوالو مړي چې د مختلفو پیښو له امله په بېلابېلو هیوادونو کې مړه شوي وو انتقال شوي دي. 1300 ټپیان او 2900 نور افغانان چې د قاچاق د خطر سره مخ ژغورل شوي دي او هیواد ته راستانه شوي دي. محمد ارسل خروټي وویل چې د تیر کال په اوږدو کې 9,52,509 افغانان د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو څخه وطن ته ستانه شوي دي. خو څه هم محمد ارسل خروټي دغه افغانانو د مړه کېدو او ټپي کېدو په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې نږدې 2900 افغانان یې د قاچاق د خطر سره مخ وژغورلي دي. د افغان مهاجرینو د ملاتړ ځینې ادارې وایي چې د نورو کلونو په څېر په تیر کال کې هم د ستنو شوي افغانانو زیات شمېر یې هغه افغان مهاجرین دي چې د ایران د حکومت لخوا افغانستان ته شامل شوي دي. د دغه ادارو د معلوماتو له مخې د 2021 کال د اګست وروسته په سلګونو زره افغانان بهرني هیوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان او ترکیې ته کډه شوي دي. جنګ، بیکاري، ښه ژوند ته د رسېدلو لټه او د طالبانو د غچ اخیستلو څخه فرار په هغه عواملو کې شمیرل کېږي چې افغانان خپل هیواد پرېښودلو ته اړ باسي. د ایران کې مېشت د افغان کډوال د خیر ښېګڼې د چارو د یوې ادارې مشره اسپاس انګزی امریکا غږ ته ویلي وو چې په افغانستان کې د 2021 کال د اګست د میاشتې د نظام د بدلون وروسته په سلګونو زره افغانان له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي دي.